مرکز کې وکړي چې څوک بچي خلق هم مړه کېږي او بد خلق هم مړه کېږي خبره هلته د نتیجې ده د اسرائیلي روایاتو کې راغلي چې نوح علیه السلام کله مړ کېده نو هغه خو ډېر ومړو نو اسرائیل علیه السلام ورته ویلې چې کیف وجدت الدنیا دنیا څنګه وه نو هغه ویل ورته چې وه لکه چې یوه قلعه په یوه دروازه یې ننوتم او بلې ته رارسېدلې هغې یې همدغه ورسېده نو هغه څه زر کاله درته داسې معلوم که ډېر ومړي که لږ ومړي بس دا دنیا پاتې کېدونکې ده او تلونکې ده اصل شی دا دی چې آخرت ته چا د ځان سره سلی وایي قانع صاحب ما دا وخت نه پېژندلو چې مدرسه کې طالب ورته سبق یې ورکوي نو موږ هم درس کړل نو د هغه وخت نه دی په دې دعوتي امورو کې او دیني کارونو کې او دیني امورو کې ډېره دلچسپي راغله او زه چې جنت اصلاح ته راغلی یم ملایان ته چې قیدي قانون ته یو ځای ته کمي ده لږ د هغې خپل طبیعت زه چې جنت اصلاح ته راغلی یم دې کې د قانع صاحب ډېر غټ کردار او غټ رول بیا چې پاکستان کې ومه مدرسه مې وه بیا افغانستان ته زما په راتلو کې د قانع صاحب ډېر رول یو کس راپسې راغلی بیا راپسې راغلی بیا راپسې راغلی ویله چې راځه دا دعوت کار په نورو ملکونو کې کوم چې خپل ملک کې ولې نه خو دې خبرې ته قانع کړم یو فرقې باندې به کار کوم یو فرقې به توجه وه مونږ ته شهزاده زموږ ملګری دی موږ ته به دومره توجه وه چې هر چا ته به مونږ شهزاده ټلیفون کړی مونږ شهزاده پوښتنه یې کړې بېچاره خو وکیل هغه وه چې چا پاتې باندې نو ده باندې به قیاس کړ مولوي صاحب رامان زموږ ملګری و هم وکیل و د هغې به ډېر قیاس کړ یو مولوي صاحب رحمان څنګه شو مولوي صاحب رحمان څنګه شو هر سړي باندې یې نظر و چې دا سړی په دې لاره باندې کلک پاتې کېږي د دعوت په کار باندې کلک پاتې کېږي هغه فاتح باندې هر چا د سړي چې به دا امکان نه و چې الله فاتح باندې خو د ده به ورته سودا وه او د ده به ورته نو الله رب العالمین دې وبخي الله رب العالمین دې ورته اجر ورکړي مخلص سره مخلص کارکونو او مخلص داعي د الله تعالی الله دې ورته جهود او مساعي په خپل دربار کې قبول کړي او الله رب العالمین دې ورته آخرت ښایسته کړي او قبر چې دی د آخرت د منازلو نه اول منزل دی الله دې ورته اسانه کړي الله دې ورته اسانه کړي والله دې زموږ مشکلات حل کړي هلته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم